نو هغه وایي چې د سود د قرضو هم دغه مثال دی. خو چېرې مونږ تاسو په سود باندې قرضې اخلو نو دا ورځ تر ورځه سیوا کېږي او دا بیا دونه ډېرې زیاتې شي چې مونږ به خپل کور خرڅو او مونږ به چې کوم دینو کله کله داسې څیزونه خرڅ کړو چې زمونږ او ستاسو ضمیر به نه مني او هغه قرضې به بیا برابروو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. نو اوس راځو د معاشي ازادۍ حاصلولو دپاره دریم عادت چې کوم دی هغه دا دی چې په سود باندې قرضه هرګز نه دي اخیستل. Do not using debt snowball. ډیورمزي لیکوال دا لیکي چې سود باندې قرضه داسې ده لکه د واورې چې غربي او د هغې نه یو ټوکړه را روانه شي نو څونه چې دا لاندې راځي نو دا ټوکړه غټیږي تر دې پورې چې ځمکې ته راځي نو د دې نه یو غټ ګډ جوړ شوي نو دا کله چې هم په کم کور ورشي او په کم ځای ورشي نو بیا تباهي کوي. نو هغه وایي چې د سود د قرضو هم دغه مثال دی. خو چېرې مونږ تاسو په سود باندې قرضې اخلو نو دا ورځ تر ورځه سیوا کېږي او دا بیا دونه ډېرې زیاتې شي چې مونږ به خپل کور خرڅو او مونږ به چې کوم دینو کله کله داسې څیزونه خرڅ کړو چې زمونږ او ستاسو ضمیر به نه مني او هغه قرضې به بیا برابروو. نو دریم عادت دا دی په سود باندې قرضې هرګز نه دي اخیستل. او زما تاسو دا خواست دی چې پوره توجه سره د کتاب دا خلاصه ضرور وګورئ. خو چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ دا کوشش یعنې کتاب لوستل او بیا خلکو ته د ویډیو په شکل کې رسول ستاسو خوښ وي نو زه به تاسو ته یو خواست کوم چې په خپله هم دا ویډیوز ګورئ او خپل شاګردانو رشته دارو سره هم شریک کوئ، دوستانو سره هم شریک کوئ چې هغې ته هم پیدا کېږي. او کله هم چې ستاسو په ذهن کې څه سوال راځي که هغه د معاشي استحکام حوالې سره وي یا هغه د پرسنل یعنې ذاتي ډیولپمنټ حوالې سره وي نو ما نه په وټسپ باندې هم پوښتنه کولی شئ او په کمنټس کې هم لیکلی شئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.